یا له یوه بنده سره یو مشکل سره مخ یې او غواړي حل شي خو نه کیږي. راځئ نن درته یوه داسې طریقه ښیمه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلې ده. که په دې طریقه باندې موږ هر څه وغواړو الله پاک یې راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرته یو مشکل لري، یو حاجت لري، الله پاک ته یا له یوه بنده نه یو غوښتنه لري، یو مشکل ورسره لري او غواړي چې حل شي، تر ټولو لومړی ښه اودس وکړه. له اودس وروسته 2 رکعته نفل وکړه، ښه په آرام ذهن په طریقه باندې. بیا له نفل وروسته د الله پاک حمد ادا کړه، حمد او ثنا یې ووایه. حمد او ثنا دې ته وایي چې الحمدلله رب العالمین، یا نور ثنا او صفت د الله پاک نومونه یاد کړي، اسماء الحسنا. ورپسې دې په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف ووایه او له هغې وروسته دغه دعا چې زه درته په سکرین لیکمه دا ووایي. دغه دعا درته زه په سکرین لیکمه، سکرین شاټ یې واخلئ یا یې په یوه کتابچه کې ولیکئ. څنګه چې زه وایم همداسې د نفلو وروسته کله چې مو ښه اودس وکړ، بیا مو د 2 رکعته نفل وکړل، ورپسې مو د الله پاک حمد و ثنا وویله او ورپسې مو درود شریف ووایه. تر هغې وروسته دا دعا ووایي. له دغې دعا وروسته بیا هر ارمان چې لرئ الله پاک ته یې ووایي، الله پاک درته قبلوي، حتما یې قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر انسان دعا قبلیږي، خو په دې شرط چې عجله ونه کړي. عجله دې ته وایي چې ته ووایي چې دا دعا خو ما وکړه او قبول نشوله. بدګماني مه کوه په الله پاک باندې. الله پاک فرمایي چې انا عند ظن عبدي بي، زه د خپل بنده په ګمان چلیږم. که ښه ګمان پرې کوي الله پاک در سره په ښه ګمان چلیږي، خو که نعوذ بالله بد ګمان کوي په الله پاک باندې، بیا خو الله پاک بې نیازه دی، تا ته هیڅ اړتیا نه لري، ته ورته اړتیا لري. نو کوشش کوه چې په الله پاک باندې ښه ګمان وکړي. ښه ګمان په الله پاک باندې ستا ټول مسیر او تقدیر او هر څه درته بدلوي. عجله مه کوه په ګناه په دعا غوښتلو باندې، ځکه دغه دعا که ستا په خیر وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر بنده چې لاس پورته کړي الله پاک دعا قبلوي. که چیرته تا ته یو څه نه رسیږي، شرایط او وخت ورته مناسب نه دي، کیدای شي دغه څه چې ته ترلاسه کړې مشکل درته جوړ کړي. الله پاک پې ښه پوهېږي، ته نه پوهېږي. دغه دعا درته په سکرین لیکمه، وی لیکئ یا سکرین شاټ واخلئ. کله چې مو دغه سپارښتنې عملي کړئ په پای کې بیا همدغه دعا ووایئ. هره غوښتنه چې لرئ الله پاک درته حل کوي. ناامیده کیږئ مه. خو تر ټولو ښه بهتره دا ده که کوای شئ د شپې ناوخته د شپې په 3مه حصه کې تهجد